تعجب نه دی د وفا د انتها مقام دی د غار په خوله کې پروت یو سپی د مرتبې خاوند دی کردګار دی دا کنډرې درپسې کړي کردګار دی دا کنډرې درپسې کړي په خپل کور کې په خپل جنګ باندې راپرېوځي خپل ناوک دی له ورمېږه تېر وبېر شه او د خپل جبر په غورځنګ باندې راپرېوځي د ښار په لوی څلورلارې کې په جار خبره او خدای ګو چې دا څوک مېړنې د مرتبې خاوند دی په نڅا او په آهنګ باندې راپرېوځي ړنګې بنګې په یو ړنګ باندې راپرېوځي. ښه مبارک صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه شکریه د سیند په غاړه باندې ښه پروفیزا مقام یې ناست دي او څه به وایي اورېدونکو ته انشاءالله تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه مننه بله ډیوه مننه ربستان مومن. دا مې لومبی ریکارډینګ دی دې نه مخکې ما چېرته داسې چا لږ دغه نه دی کړی او نه مې داسې تجربه شوې ده چې څه مې زده یا مې څه مات ګوډ لیکل کړي دي هغه به تاسو ته دغه کړمه. د عربستان دغه بله ډیوه چینل هم دی پیج یې دی دغه که لایک کوي نو دغه خو ډېره ښه خبره وایي او یو کلام دی مختصر غوندې چې البته مخکې مې لیکلی دی کیدای شي د فیسبوک د لارې ملګرو اورېدلی مې او لوستلی نو د هغې کلام مطلع کومه چې په نڅا او په آهنګ باندې راپرېوځي په نڅا او په آهنګ باندې راپرېوځي ړنګې بنګې په یو ړنګ باندې راپرېوځي او یا خو سم د دې ولس په سر چتری شه یا خو سم د دې ولس په سر چتری شه یا اسمانه په یو کړنګ باندې راپرېوځي او خپل ناوک دی له ورمېږه تېر وبېر شه خپل ناوک دی له ورمېږه تېر وبېر شه او د خپل جبر په غورځنګ باندې راپرېوځي او مخکې شعر دی چې کردګار دی دا کنډرې درپسې کړي کردګار دی دا کنډرې درپسې کړي په خپل کور کې په خپل جنګ باندې راپرېوځي او کردګار دی دا کنډرې درپسې کړي په خپل کور کې په خپل جنګ باندې راپرېوځي او چې تسپې او زحمت دواړه در سره وي چې تسپې او زحمت دواړه در سره وي په اذان او په ترنګ باندې راپرېوځي او مقصده چې دعا وه که خیره اده کې وکړه چې دعا وه که خیره اده کې وکړه مبارزه په لونګ باندې راپرېوځي. بل یو کلام دی ملګرو یې غوښتنه کړې وه او ډېر مې ویلی هم دی خو چنګ دی رباب دی او کنې د مرتبې خاوند دی چنګ دی رباب دی او کنې د مرتبې خاوند دی چې خوشحالۍ ویشي هر شی د مرتبې خاوند دی او د ښار په لوی څلورلارې کې په جار خبره د ښار په لوی څلورلارې کې په جار خبره او خدای ګو چې دا څوک مېړنې د مرتبې خاوند دی او دنیا پرسته د یار غاړه کې ځای موندلی دنیا پرسته د یار غاړه کې ځای موندلی او ارزښت د هار پرېږده غمې د مرتبې خاوند دی او تعجب نه دی د وفا د انتها مقام دی تعجب نه دی د وفا د انتها مقام دی د غار په خوله کې پروت یو سپی د مرتبې خاوند دی مننه. تعجب نه دی د وفا د انتها مقام دی د غار په خوله کې پروت یو سپی د مرتبې خاوند دی او کمال دا دی چې د بڼ مرغۍ ترې نه یریږي کمال دا دی چې د بڼ مرغۍ ترې نه یریږي او منم سړی دی خو سړی د مرتبې خاوند دی کمال دا دی چې د بڼ مرغۍ ترې نه یریږي او منم سړی دی خو سړی د مرتبې خاوند دی او مقصد دا چې مبارز سره په لاره هم رکاب روان دی چې مبارز سره په لاره هم رکاب روان دی ارومرو دا لیونې د مرتبې خاوند دی چې مبارز سره په لاره هم رکاب روان دی ارومرو دا لیونې د مرتبې خاوند دی چنګ دی رباب دی او کنې د مرتبې خاوند دی چې خوشحالۍ ویشي هر شی د مرتبې خاوند دی. ډېره مننه.